زپنا زیژم پدو کونو کی سلطان دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی زپنا زیژم پدو کونو کی سلطان دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی در رسالت لمر را پورته پر اسمان دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی در رسالت لمر را پورته پر اسمان دی څومره ښکلی می جانان. د روغې جوړې د بشپړ کېدو څخه وروسته یو بل صحابي د حضرت ابو بصیر رضی الله عنه په نامه هم مسلمان او مدینې منورې ته راورسېد. کافرانو دستي دوه کسان پسې راواستول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې د تړون له مخې دغه کس په لاس راکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نوموړی صحابي بیرته په لاس ورکړ. ابو بصیر رضی الله عنه نارې کړې چې زه مسلمان سوی یم، تاسو مې بیرته په لاس ورکوئ او بیرته مې د دغه ظالمانو و منګولو ته سپارئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاډ ورکړ چې الله جل جلاله به ژر تا ته د خلاصون لاره خلاصه کړي. ابو بصیر رضی الله عنه د هغه دوو کافرانو سره یو ځای و مکې ته روان شو. پر لارې ابو بصیر یوه کافر ته وویل چې دا ستا توره ډېره ښه معلومیږي، دا چې صفت خوښونکي سړي ډېر ژر غولیږي. نو دستي هغه کافر خپله توره مسلمان ابو بصیر رضی الله عنه ته د تیکي څخه راوایستل، ورښکاره یې کړل. ابو بصیر رضی الله عنه چې توره په لاس کې واخیستل، سم د لاسه یې پر دغه کافر باندې وچلول، مړ یې کړ. هغه دوهم کافر چې دا حالت ولیدی د تیښتې لاره یې خپله کړه، وتښتېدی. مدینې منورې ته یې ځان ورساوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله، ابو بصیر رضی الله عنه زما ملګری وواژه، اوس زما واری دی، وژنې مې. ابو بصیر رضی الله عنه راورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله، ستا د دوی سره وعده او تړون و، تا هغه پوره کړی، زما او د دوی ترمنځ خو هیڅ تړون نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته جنګ تازه کوونکی یې، کاشکې ستا یو ملاتړ کوونکی وای. ابو بصیر رضی الله عنه پوه شو چې که اوس څوک راسي ما به بیرته په لاس ورکړي. نو دستي د دغه ځای څخه ولاړی او د یوه دریاب پر څنډه یې ژوند کول پیل کړه. د مکې خلک په دې پیښه خبر سوه. ابو جندل رضی الله عنه ته چې دا حال ورسېدی، تر توان یې ووتل، په پټه یې ځان ورورساوه، د ابو بصیر رضی الله عنه سره یو ځای سو. آخر دا چې هر څوک چې به مسلمان کېدی د دوی سره به یو ځای کېدی. په ډېر لنډ وخت کې د دوی څخه یوه کوچنۍ ډله جوړه سوه. په دغه ځنګله کې چې دوی اوسېدل د خوراک او څښاک هیڅ انتظام نه و. د الله جل جلاله د دین په خاطر چې پر دوی باندې د لوږې او توندې څخه کوم تکلیفونه تېرېدل و الله جل وعلا ته ښه معلوم دي. مګر د کومو ظالمانو د لاسه چې دوی سرګردانه او لالهانده وه او د دوی د لاسه تښتېدلې وه، د هغوی لاره یې بنده کړه. کومه قافله چې به د کافرانو راتله، دوی به جنګ ورسره کاوه. آخر دا چې د مکې کافران د مسلمانانو د دغه کوچنۍ ډلې څخه تنګ سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی ولېږي او په ډېر عذر او زارۍ یې خواست ورته وکړ چې د الله جل جلاله په خاطر دغه بې سرپرسته ډله ځان ته راوبوله او په تړون کې یې داخله کړه، تر څو موږ ته د تلو او راتلو لاره خلاصه سي. جوړ پر مکه باندې اختر دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی راغلی ګل رنګ دلبر دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی راغلی ګل رنګ دلبر دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی بلبل د عشق په نغمو ورته ګویان دی څومره ښکلی می جانان دی جانان دی بلبل
ویل سوي دي چې کله و ابو بصیر رضی الله عنه ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه لیک ورسېدی چې و مدینې منورې ته د راتلو اجازه پکښې لیکلې وه. ابو بصیر رضی الله عنه د مرګ په حال کې و. په لاس کې یې دغه لیک ونیوی، وفات شو رضی الله عنه و ارضاه. کله چې د حدیبیې صلح بشپړه سوه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان حلالولو، یعنی د ځان د احرام څخه د فارغ کولو په موخه خپل هغه اوښ حلال کړ کوم چې یو وخت د ابو جهل و. بیا یې خپل سر مبارک وخراوه. وروسته نورو اصحابانو رضی الله عنهم هم ځانونه د احرام څخه حلال کړل. خپل حیوانان یې حلال کړل. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم تر 20 ورځني سفر وروسته مدینې منورې ته تشریف راوړی. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله له لوري په دې امر سوی و چې د وس تر بریده د الله جل جلاله د کلمې لوړوالی وکړي او ټول خلک د یوه الله جل وعلا و عبادت ته راوبولي. همدا لامل و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر ډول قربانۍ څخه لرې نه پاتېدی، بلکې چې څومره به یې توان و او یا به د کوم تکتیک لخوا د الله جل وعلا د عبادت ولوري ته خلق را بلل کېده، رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله د خوښۍ سره سم هغسې کول. په دغه لړ کې یو کار دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیې تر صلح وروسته د پاچاهانو په نوم خطونه ولېږل. په دغه خطونو کې یې د حبشې، مصر، فارس او روم پاچاهانو ته لیکونه ولېږل او د الله جل جلاله ولوري ته د عبادت بلنه ورکړه. همدا ډول یې د بحرین، د امامه، د مشق او عمان حاکمانو ته لیکونه ولېږل. ټولو ته یې د اسلام بلنه ورکړه. په دوی کې ځینې په اسلام مشرف سوه، ځینو د ناپوهۍ لاره غوره کړه، په خپل کفر باندې پاته سول. په هر صورت د عربي نړۍ او شاوخوا سیمو پاچاهانو پام و اسلامي پاڅون ته واوښتی. اسلامي سلطنت او اسلامي دین یې په رسمیت وپېژندی. خو بیا یوه بله غزا رامنځته سوه. البته دغه غزا د خیبر د غزا په نوم یادیږي. نوموړې غزا د هجرت په اوم کال د حسن حسین په میاشت کې د خیبر په ښار کې رامنځته سوه. خیبر د هغه ښار نوم و چې 100 میله د مدینې منورې څخه لرې و او ډېرې لوی کلاوې یې درلودې. دغه ښار د جغرافیایي بڼې له رویه که د خیبر جغرافیایي موقعیت په نظر کې ونیول سي، نو د خیبر ودانې سیمې پر 2 برخو ویشل سوي وې. په لومړۍ برخه کې یې 15 کلاوې وې چې په لاندې نومونو سره نومول سوي دي: حسن ناعم، حسن سعب بن معاذ، حسن زبیر، حسن ابی، حسن نزار. په دوهمه برخه کې 2 کلاوې وې چې په حسن قموس او حسن سالم سره نومول سوي وې. د لومړۍ برخې د لومړیو 3 کلاو سیمه د نطاط په نامه سره یادېده او د لومړۍ برخې د پاته 2 کلاو سیمه د شق په نامه سره یادېده او دوهمه برخه یې د کتیبه په نامه سره یادېده. کله چې مسلمانان د حدیبیې د روغې جوړې څخه فارغه سوه، نو دوی مبارکانو د یهودیانو د خطر څخه شکایت وکړ. الله جل وعلا دوی مبارکان ته ډاډ ورکړ چې الله جل وعلا به لوی بریالیتوب او ډېر مالونه به ژر ورپه برخه کړي. د رسالت مریا پورته پر اسمان دی، څومره ښکلی می جانان دی، جانان دی. نن د حجاز څراغ لګېږي، څومره ښکلی می جانان دی، جانان دی. نور د اسمان راورېږي، څومره ښکلی می جانان دی، جانان دی. نور د اسمان راورېږي، څومره ښکلی می جانان دی، جانان دی. د عبدالله پر کور الله کړي احسان دی، څومره ښکلی می جانان دی، جانان دی. د عبدالله پر کور الله کړي. مسلمانان هم په دې باور سوه چې که د یهودیانو سره وجنګېږي، بریالیتوب به د دوی په برخه وي، نو ځکه یې د یهودو سره وجهاد کولو ته زړه ښه کاوه. په هر صورت رسول الله صلی الله علیه وسلم
د حسن او حسین په میاشت کې 1400 پوځ تیار کړ چې 200 د آس سپاره هم ورسره وه د خیبر پر لوري وخوځېدل. په دغه پوځ کې ټول هغه مبارک اصحابان موجود وه کوم چې د حدیبیې په صلح کې حاضر وه، پرته د جابر بن عبدالله رضی الله عنه څخه چې د خیبر په غزا کې موجود نه و. رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې په اوږدو کې د ځینو مشورو وروسته و خیبر ته د مدینې د لارې نه ورغلی، بلکې د یو حکمت پر بنسټ د شام له لورې ورته راغلی، تر څو چې د یوې خوا د خیبریانو و شام ته د تیښتې لاره ډب سي او د بلې خوا د خیبریانو او بنو غطفان قوم ترمنځ د وصل نقطه په اسلامي پوځ سره بنده سي. په همدې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر عصر، صحبا او رجیع نومو سیمو تیر سو. کله چې خیبر ته نږدې سو و هغه ځای ته ورسېدی کوم چې د خیبر شمالي لوری دی او د شق او نطاق ترمنځ وي، بیا بیرته د دې ځای څخه د یو حکمت پر بنسټ وخوځېدی، د خیبر شمال شرق لوري ته ولاړی. په هغه ځای کې د اسلامي پوځ سره تم سو. اسلامي پوځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په امر هلته شپه وکړه. کله چې سهار سو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکو اصحابانو ته امر وکړي چې په تیاره سهار کې لمونځ وکړي. اصحابانو هم د امر مطابق پر خپل وخت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای لمونځ ادا کړ. وروسته یې د لمر ختو وړاندې د خیبر ښار محاصره کړ. کله چې د خیبر خلک راووتل ویلیدل چې محاصره دي، په ځغاسته ولاړل، خپلو مشرانو ته شکایت وکړ او په چابکۍ سره خپلو کلاو ته ننوتل. جنگ ته یې ځان تیار کړی. همدا ډول د نجد بنو غطفان قوم ته یې هم بلنه ورکړه چې د دوی سره مرسته وکړي، خو هغه د ویرې له وجې حاضر نه سوه. د اسلامي پوځ بیرغ د حضرت ابو بکر رضی الله عنه په لاس کې و. مسلمانانو د لومړۍ کلا یعنی حصن ناعم نومې کلا محاصره جاري وساتل. دوې ورځې تېرې سوې کوم بریالیتوب لاسته نه راغلی. د 2 ورځو له تېرېدو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه د اسلامي پوځ بیرغ هغه چاته ورکوم چې د الله جل وعلا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله عنه راوغوښتی، بیرغ یې په لاس ورکړ او لارښوونه یې ورته وکړه چې یهودیانو ته تر جنگ وړاندې لومړی د اسلام بلنه ورکړه. که اسلام نه ومانه بیا جنگ ورسره پیل کړه. کله چې د 3 ورځې سهار سو نو حضرت علی رضی الله عنه لومړی و یهودیانو ته د اسلام بلنه ورکړه، خو هغو نه منل. د خپل باچا چې مرحب نومېدی په څنګ کې ودرېدل. د جنگ د لارې لومړی کس چې د جنگ بلنه یې مسلمانانو ته ورکړه همدا مرحب و چې ډېر مغروره و. د مقابلې لپاره محمد بن مسلمه رضی الله عنه ورووتی چې د الله جل جلاله په امر شهید سو. بیا علی رضی الله عنه ورووتی، مرحب یې مړ کړ. اخر دا چې تر 10 ورځو محاصرې وروسته مسلمانانو د حصن ناعم فتح وکړه. ورپسې د مصعب بن معاذ کلا محاصره کړه. دغه کلا چې فتح سوه اسلامي پوځ د 2مې کلا پر لوري وخوځېدل چې د مصعب بن معاذ په نامه یادېده. په دغه کلا کې 500 یهودیان وه چې د ځان سره ډېر خوراکونه، جنگي وسایل او داسې نور ډېر مالونه هم ساتلي وه. که څه هم مسلمانان په یوه ازموینه کې لوېدلي وه، د خوراک لپاره یې شی نه درلودی، خو د څښتن تعالی جل جلاله په مرسته پر دې کلا باندې 3 ورځې وجنګېدل او دغه کلا یې فتح کړه. ډېر مالونه په لاس ورغلل. الله جل جلاله دوی په امتحان کې کامیاب کړه او د خوراک لپاره یې ډېر شیان هم په لاس ورکړه. د مصعب بن معاذ کلا چې فتح سوه، یهودیان په تېښته و 3مې کلا ته ولاړه چې د زبیر په نامه یادېده. دغه کلا ډېره زوروره کلا وه، ځکه په غره کې پرته وه، نه سپاره خلک ورتلای سوی او نه پلي خلک ورتلای سوی، او دا هم د نطاط د سیمې وروستۍ کلا وه. په هر صورت مسلمانانو دغه کلا محاصره کړه، خو د دوی د زیاتو توکو په لرلو سره محاصرې کوم تاوان نه ورساوه. په همدې وجه مسلمانانو د دوی د اوبو لاره بنده کړه چې په پایله کې یهودیان اړ سوه چې جنگ ته راووځي. کله چې یهودیان جنگ کولو ته راووته
نو سخت جنگ وسو. د یهودیانو څخه 10 تنه ووژل سول او کلا مسلمانانو فتح کړه. د دې کلا تر فتح وروسته یهودیان وشق سیمې ته وتښتېدل. په دغه سیمه کې 2 کلاوې وې چې یوه د اوبی په نامه یادېده او دوهمه کلا د نظار په نامه یادېده. خو مسلمانان په دوی پسې وه. لومړی یې تر سختې جګړې وروسته د اوبی کلا فتح کړه، بیا یې د نظار کلا فتح کړه. که څه هم د نظار کلا ډېره مضبوطه کلا وه ځکه چې د غره پر سر باندې پرته وه، خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر مطابق مسلمانانو د منجنیق څخه کار واخیست او کلا یې په 22 چې په پایله کې کلا سوری سوه. مسلمانان په ننوتل او کلا یې فتح کړه. تر دې وروسته د نطاط او شق سیمې ټولې فتح سوې. یوازې د کتیبه سیمه پاته سوه چې 3 کلاوې پکښې وې. یهودیان په تیښته راغلل. په دغه سیمه کې یې ځان واچوئ. اسلامي پوځ دغه سیمه 14 ورځې محاصره کړه. اخر یهودیانو ته معلومه سوه چې نور نو د دوی بربادي یقیني ده. له همدې امله یې د روغې جوړې پرته بله لاره نه لیدل، نو ځکه یې روغې او تسلیمېدو ته حاضر سول. چې په جلوه باندې روښانه دا جهان دی، څومره ښکلی دی جانان دی، جانان دی. زه په ناز یږم په 2 کونو کې سلطان دی، څومره ښکلی دی جانان دی، جانان دی. د رسالت لمر راپورته پر اسمان دی، څومره ښکلی دی جانان دی، جانان دی. عبدالله جان درود و سلام. کله چې د یهودیانو د بریالیتوب هیلې ناهیلې سوې، نو د سلالم کلا مالک ابوالحقیق و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حال راولېږي چې زه ستا سره لیدل غواړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ومانه. کله چې دی راغلی ورته ویې ویل چې زموږ سره روغه وکړه، زموږ سرونه دې په امن وي، موږ د دې ځای څخه ځو، باغونه مځکې او مالونه ټوله تاسو ته پرېږدو، یوازې دومره شی وړو چې په شا یې وړلی سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ومنل. بیا هغه غوښتنه وکړه چې موږ په دې سیمه کښې ښه بلد یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شرط دغه خبره ومنل چې د مځکې د حاصلاتو څخه به نیم مال مسلمانانو ته ورکوي، نیم مال به د یهودیانو وي، او کله چې موږ وغواړو چې مځکې را خالي کړي، تاسو به مځکې را پرېږدئ او د دې ځای څخه به ځئ. یهودیانو هم ورسره ومنل. د یادونې وړ ده چې په دغه غزا کې الله جل جلاله د مسلمانانو څرګنده مرسته وکړه او په خپله لورونه یې وساتل. الله درکړه دا جمال نبی راغلی دا جهل تورشتو کستی ماشا نبی ټول جهان را